برنامه است گل کو کیمرا گل کو برو برنامه سی تیر جوړ میکنه د موتر بسته میکنه باز حرکت میکنه دا چی میکنی تو میره بدر بزنه میره ما د فارسی نمیفهمم تو چی میگی بیادر نور سره وکیل نور څه نشته بیا ژمی دا کار کوي کار ژمی کې چې باران وریږي واوره وریږي بیا نه کېږي باران ما غریبی و من سرم کمک وکړی کنه او کنه یوازې همدا تختومه کنه ګوره پکتیا بان پکتیا ما ټیر جوړ میکنم تاسو څه خبر کوئ نو ته یې پرېږده کنه ټینګ دې نیولی دی به نام خداوند بزرگ عرض سلام و حرمت خدمت تک تک شما عزیزان. روی نزدی هستم از چنل یوتیوب آینه پامی. دوستان عزیز باشن با یک پرنگ یا کمری مخفی برگشتیم. دوستان عزیز سایه کارتینو یا نساچی هستیم. همینجا با هموطنان خود یگان شوخی می داشته باشیم. ما رو داخل برنامه همراهی کنید. دوستان نهایت گرامی در ادامه برنامه هستیم. باز هم با یک هموطن دیگه ما قرار داریم که بیشتر زبان خوش نمیشه. السلام علیکم. و علیکم سلام جور بخیر. خیریت ان شاء الله. صد خدا. قربان شما. خدا معرفی کنیم به هموطنان عزیز. گل مرجان هم د پکتیا ولایت څخه ها گل مرجان. دلته مثال څه کاروبار کوي؟ دا پنچری کوو پنچری کوي. ها یو ورځ څومره کار کوي ته؟ بس ورځ برابري ده ورځ سال یو نیم سال اتیا 50 200 چې څو برابر شي نو دیګه ها یوازې پنچرمنی دی که بل مثال تیل میل تاسو نه نه یو شی مې خاص پنچری ده او ورکه جلی کوو بیا ستاسو کور چیرې دی؟ هغه پکتیا کې د کابل کې ده. کور دلته په امنیت شرک امنیت بیا کرایه څو روپۍ دی؟ کرایه 1000 روپۍ کرایه ورکو یو کوټه ده یوازې یو کې ها بیا تحصیلات څومره کړی دی؟ تحصیلات بچیان دي بس او اته بچیان مې دي نه تحصیلات مکتب ښوونځي مکتب شي مې دی وایي سلام علیکم استاد خی ا موټر ټیر پنچر دی هلته موټر پنچر دی ټیر ها جوړ دی څه وخت به جوړ کړي ها ها وساده بیا دا ماشین څومره واخیستلی څومره پیسې؟ دغه ماشین مې اخیستی ده په واده مې اخیستی ده شپږ میاشتې واده نه په 100,000 استاد ټیر درانه وړم همدلته ها اواب کیا چوي بیا وراره تاسو خبرونه دي ضایعات وکړه ها صحیح راوړه هغه اوس موټر کې دی مثال هوا چې ورکوي کنه بیا څومره واخلي پیسې؟ او 10 روپۍ جولی ده 10 روپۍ وګيري 10 روپۍ ته پکتیا هوا څنګه ده؟ پکتیا و یخه ده یخه ده بیا کابل دغه معنی جوړوي استاد ها خلک زر کړه هغه موټر کې دی اوس کنه دی پکتیا خلک څومره مثال سره وایي مثال چې په واده کې تا ته څه وې ورور ته موږ موټر ټیر خراب دی خبرونه دي وراره شي دی خبرونه موږ موټر پرې دی چې موټر ټیر دغه کچې ویسي بیا مثال چې په واده کې خوي وریجه ده مثال وریجه ده بس نه وریجه نور شي نشته ها ګل دي کچالان دي بیا مثال ولور څومره دي؟ ولور چې پر د چمتو سره جوړ شو 15 لک ورته اے ولور خبري اوس پرې در ورا موټر ټیر جوړ کړه چې بیا موږ زنه وخت دی څه جوړ کاو؟ نه خود تا دا نیولې ده نو اوس څه ورته موسسې والے ټوکن ورکې نه دا خو مثال مشکلات خبرونه خو مشکلات کې مرسته ور سره کې خو وک خلاص یو دغه چې کنه یو دغه ولا کته مثال وایي چې مثال ورځ کې 100 روپۍ کاروبار کوي بیا څنګه گزاره کوي که څنګه شنو نو چې به چا د سوال نشي کولای خپل استاد دا د څو دا خلاړه والو ته بیا مثال میاشت کې 3000 پیسې کنه بیا کور خرچه څنګه شي ژمه مې راغی ژمه راغله لرګي نشته نو دا ګاز به استعمالوو دې کې واده استاد او با خو استاد او با هټیر کې لګاوا واچو خیر دی استاد شل لګره ده تاسو مالګره ده مالګره نه ده
دا چیه؟ چرته وځم؟ لږ دې خواته شه داسې ته وایي. په ژمي کې مثال هلته بخاري ده که پکتیا کې هلته لرګي دي. ټوکن ورکوئ تاسې؟ ها؟ خو ورکه که نه دته هم ورکه. بیا دغه چوب چیزان از موی خود طرف او چوب داره. ای ټوکن ورکوئ. ټوکن یې ورکوه موسسې والا هستی. فارسی بگو چی میگه؟ ما نمی‌فهمم. ما په پارسی نه پاگم زه پارسی تا ته څه وایم داری که وای داری. گفتم د ټوکن میتی اوه. او څنګه چل دی ها اخواشه ولی چی زه مرته ولاړ یم چې موټر ټیر جوړ کړه خدا دلته مصروفه دی نو ته خو دلته راغلی ودرېدې زمونږ مخکې ته اه مزاحمت مکه ورسوي. او بیا ژمه چې ختمې کنه مثال بخاري راځي کنه اواز څنګه ده هلته؟ هلته هوا بیا صحیح ده برابره ده نه یخ شته دومره نه ګرمي دومره څنګه شته. چل؟ هوا نرمه ده هو. ای دا شاګرد را سره ولګه خدا به یې جوړ کړه دا وړوکی دی دا چېرته په هغې باندې پاږي مړه درې ورونه درې هغه څه کاروبار کوي؟ هغه پکتیا کې دي زه جلا یم تر نظر هغه داسې کاروبار کوي هوا ولا هغه یو چې دا ای ورورې محصلین ده درس کوي. ای دا هغه قدر نه هیچ چی دی خدا چی دی هیچی هستو بیادر برنامه گل کو کیمرا گل کو برو برنامه سی تیر جوړ میکنه د موټر بسته میکنه باز حرکت میکنه دا چی میکنی تو میره بدر بزنه میره ما د فارسی نمیفهمم تو چی میگی بیادر اوه اگه کمک میکنی خو بتش خو مشکل هستی غریب هستی اینجا چی میکنه پنچرمنی میکنه اگه پیسه میتی خو برو خب باز وقتی که کله چې هوا مثلا هلته ګرم شي کنه بیا سیاحت څوک راځي مثال خارجیان راځي مشکل دی ورته وای ورته غریبي د خلاص او نورې رخصت که چې هغه ټیر جوړ داسې کو هلته څوک داسې نه راځي هسې یو او. غزې ته راځي ده یو نیم بل دا څه شی دی دا څه شی دی ښه بیا مثال څوک خارجیان راځي مثال په سیاحت کې هلته پکتیا نه خارجي او بچه‌و تو چی پرسان میکنی تو چرا کم آدم هستی خو اگر کمک میکنی خب بته برایش خب چی میگی رو چی میگی خب اوس پکتیا دغه تور جلغوزي کنه هغه ملاري کنه پکتیا پکتیا بان پکتیا ما ټیر جوړ میکنم اوس څه خبر نو نو ته یې پرېږده که نه ټینګ دې نیولی دی ښه ستاسو پیغام او کنه څه پیغام یې دا دی چې ته یې پرېږدې او لاړ شي او دا دلته خپله غریبي میکنه میفهمی یعنی داری بگو فارسی بگو گپ گفتم خپل غریبی میکنه برو تو چی وقت هستی وقت گرفتی کجا برو دا خانه برو آخری پیغام چیه دا پیغام خب پیغام همی است نه که خپل غریبی میکنه اگه کمک میکنی خب بیا اگه کمک نمیکنی برو بیادر چی میکنی صمیم صاحب دی صاحب کات ها دی به کات کا والله نه دی پای اورور ته پیغام نه پاره دی ها پیغام شي یا متمم پیغام دغه پیغام د پښتنو کومک وکړي چی وها ورکه پرېده نور د خپل دغه ته پرېده زه سیاست مه خرابوه ګوره زه که نه پیغام وخت بیا زود پیغام شل پیری درته ویل وادي نه اورېده غریب دی غریب خلاص ها حکومت دا وکړه ورسره چې راغلی مشکلات یې اوري حکومت دې ورسره وکړي که نه ورسره وکړي نور څه نشته بیا ژمه دا کار کوي که ژمي کې چې باران ورېږي واوره ورېږي نه کوو نه کېږي باران ځه که نه ورته شي کوي ځه لاړ شه که نه بس دی ځه ما باش به فارسی ما صبر تا انجام میکنیم یک برنامه به نام صبر خدا باید
دوستان صبرش امتحان میکنیم چقدر صبر دارن صبر حوصله شما بسیار بود یم کارم سینواری سید راځه ځو کنه سعید هټیر جوړ کا سعید جوړ بکا تک شه بخنه غوارم دیر و بخیر الله دې وبخښه خیر سینواری سید دوستان نهایت گرامی در ادامه برنامه سیم همیشه با هموطنان دیگر ما قرار داریم که از زبان خودشون بشنویم که آمد از زمستانت بخیر چی ترتیبات و چی آمادگی به زمستان گرفته. سلام برادر. سلام برادر. شازده هستم از کابل. حال فعلی در سایه زندگی میکنم سایه قلعه احمدخان. همیشه خانه اینجا است. چند سال میشه؟ حالا تعداد 14 سال میشه که در سایه است. بس کاربار چطور هستن؟ کاربار شکر است حال ما کومک دی من سرم له کومک وکړه خاص قلعه احمدخان خانه کرایی است از خود از چنه. از ما کورم په کرای دی خیر دی غریبی دا هیچ شی هم نشته پشتو نمیفهم برادر پشتو فارسی. گفتم زه غریب یم بس چی کنم خدمت؟ خو کومک دی کنه برو بر کمک نه پسان کمک نه. یک دقیقه مصاحبه بکنی 1000 تومان کمک کنم کمک کو یک دقیقه صبر کن. خب باز کاربار تو چطور است؟ شکر است. کاروبار خراب دی د ټولو بیا در خیر دی برو بچ برو در برو لای ما. باز روزانه چند کاربار میکنه؟ والا شکر است میشه ساعت 2 ساعت 3 ساعت خدا بزرگ است. ایندا بیچاره دلته ټیرونه جوړي په دې ټیرونو کې دغه کار نه راځي برو نه گپ نه فوقی برو. خاک میزنی چی رقم آدم های را گیر بی. باز زمستان کمی کاروبار کنم نگذاره پای میشه تا والا زمستان کاروبار یک ذره کم بیخي خراب دی زمونږ د ټولو کاروبار نمیفهمی گپا. خیر زمرته مشکلات زمرته ای چی رقم مردمه. باز زمستان کارو خوبی است تابستان تابستان خوب است. باز از پنجم میشه پنجمش کم میگیم حالا قبلا خوب بود یک ذره مردم پیسه دار بود حالا کلش غریب شده دیگه. از امید با بالا زم غریب یم خیر دی زه ورته ورته دام غریب دی کنه نه زبم مشکلات ورته خپل وایم کنه جریبا باز پنچری شما چند میگیرید موتور ببخشید اینجا توش کامرا بده توش کامرا سوار پنچری شما چند میگیرید والا پنچری از 20 30 گرفته دیگه. ولی زما مشکلات نه ورته نه ولی زما مشکلات ورته نه وایي ما مشکلات هم ورته وایي بسیار ببخشید برادر عزیز بسیار ببخشید نمی‌مانم مزاحمت نکنم خب باز ببخشید که ما شما سوال کردیم گفتم کاربارتان چطور است در وقت‌ها شما والا دیو خو زم غریب یم از ما مشکلات هم دغه که کنه نو ولی برو دیگه خط خبر خط چیز گپ خب باشین را چند خرید شما والا این ماشین دیگه گفت بسیار شده دیگه ماشین قیمت هم ماشین از مردم خریده میکنی والا تو برو نمیمونه دیگه برو دیگه برو برو دیگه خیر پایم مو نیست کینی رقم غریب کارو ما غریب یم من سره هم کومک وکړی کنه او کنه یوازې همدا کړی بیا درنه میک تختومه کنه ګوره فارسی بگو چی میگی چی میگی داری بگو ورته اینجا هم کمک بکن کنه آفرین تو فارسی بگو بکن کنه برد میکنه نه خود تو خب برات نمیگه کنه نو خب ما گفتم که برای مردم کمک او کنه نو مردم آزار هستی اندیوال تو چی هستی ای اندیوالو ما چی میکنم از کجا آمدی؟ از جلال آباد آمدیم از کجای جلال آباد؟ از چوک چی؟ صلاح الدین ایوبی این برنامه چطور است؟ خو بیخی قلال شد ما خو حوصله ندارم او بیادر تو بگو برش ایرم کمک کنه خیر است
دوستای عزیز نمیمونه ما رو مزاحمت نکنید. نمیمونه در دیگه. پیام خاص ندارم، پیام می است که جور و صحتمند و سرحال باشه، زمستان و خوب و خوش آغاز. بخیر باشید. سلامت باشید. ببخشید که بسیار نام خدا صبر و حوصله داشتیم. همکار ما هستین ولی صاحب. دروغ میگه. بیشتر میبخشی بیادر. بیشتر میبخشی. ببخشید. برنامه را نشر کنیم. تشکر. دوستان عزیز در اخیر برنامه قرار داریم و شوخی‌هایی داشتیم با هموطنان عزیز و خدا کند برنامه ما لذت برده باشد. توی که یک بار دیگر ما روی نزدیک چنل یوتیوب آینه پامیر خدمتتون قرار میگیرم. تمام شما رو بالای پاک میسپارم. دوستان عزیز یک خواهش دارم همین صفحه ما رو لایک دوستان عزیز یک خواهش دارم این صفحه ما رو سابسکرایب بکنید، لایک کامنت سابسکرایب و با دوستانتون شریک بسازید. خیلی ممنون. خدای پامان.